د جنت د ځمکې په باره کې احادیثو کې د هغې یو څو تشبیهات راغلي دي. په یو روایت کې داسې راځي چې د جنت ځمکه داسې ده لکه دا سپین ماربل کاڼی سنگ مرمر. په بل روایت کې داسې راځي چې داسې سپینه ده لکه سپین زر. بل روایت کې راځي چې هغه د مسکو په شان ده. بل کې راځي چې د زعفران. نو د دې تطبیق اهل علم دا کړی دی چې د جنت ځمکه به دومره سپینوالی لري لکه سپین زر او سپینه ګټه او سپین وړو سنگ مرمر او داسې ښکلا به لري لکه د زعفرانو دا رنګ ډېر ښکلی دی او داسې به خوشبویه وي لکه څنګه چې مسک خوشبویه دي. زما خوږو ورونو دنیا کې د دې خاورو شګو نه جوړه ځمکه د هغې باندې خلک مرګونه کوي وایي په ځمکه ځان وجنم. د هغې د حاصلولو دپاره شپه ورځ په ځان باندې یې وکړي او موږ ته الله د یو کور تذکره کړې ده چې د هغې ځمکه د سپینو زرو غونته کې ښکلې، د سنگ مرمر غونته کې ښکلې، هغه د سپینو وړو په شانه سپینه، د هغه د زعفرانو غونته کې ښکلې او هغه د مسکو غونته کې خوشبویه. داسې جنت د داسې ځمکې د حاصلولو دپاره باید موږ ډېر کوششونه وکړو څنګه چې الله فرمایي لمثل هذا فلیعمل العاملون. د دې کور د حاصلولو دپاره د عمل کوونکي عمل وکړي.